الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بآخرين درس کې منګه په سورة البقرة کې او په سورة البقرة کې منګه 240 نمبر آیت ته رسیدلی او په دې آخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د انفاق طرف ته ترغیب ورکو او د انفاق آداب بیانول چې د الله په لار کې خرچه کې نو مال به څنګه لګي او په څه طریقه باندې به لګي. دغه مسلې په کې الله سبحانه وتعالی بیانولې او د ادب په کې د انفاق خو چې زباتنه باندې کې چې الله په لار کې خرچو کې نو بیا به مخ یادې نه چې ما خرچه کړی دا او نه به سړی تنګي. ګینه الله سبحانه وتعالی وی چې د دې صدقینا غوړه وینا غوړه ده چې ته به ورسره سړی تنګي او زباتینو دغه نه خدای چې ته په غټیم سړی ته وې چې تاسو سره مرسته نشم کولای. بیا الله سبحانه وتعالی د دې خبرې موږ منع کړو چې خپل صدقې متبا کوي پر ریاکاری سره، لکه څنګه چې د منافقانو حال دی. نو د خپل صدقو ته خوشاله دي چې موږ صدقې ورکړي. الله د دوی د صدقو مثال دي چې لکه په یو کانی باندې چې دوړه پرته نو کله چې باران وشي فاصابه وابل فتركه صلى، باران چې وشي نو دا کانه بالکل خویا او صفا پاتیش. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اکم عملی چې کړي نه غوته ملاو نشي. نو موضوع دغه روانه ده د انفاق ده. په 215 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، او مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د لټولو د رضا د الله وتثبيتا من انفسهم، او د پاره د کلکوالی د نفسونو خپلو. په تیرشي آیت کې مثال د منافق بیان شو چې د منافق د نفقې د حال لکه باران چې وشي دوړه پرتی او کانه په صفاش. دیږي کې الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلقو د انفاق مثال ذکر کوي. نو نیکان خلق به په دوه قسم دي، بعض هغه دي چې ډیر مالونه لګي او بعض هغه دي چې لږ مالونه لګي. نو د دوانو مثال راوړي. مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د رضا د الله. نو نیکان خلک چې مال خرج کوي نو دا پکې نه ګوري چې دا مخامخ سړی به مال سره کوي او کنه برا کوي، بلکې دا غوي مقصد د الله رضا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله د نیکانو خلکو حال را نقل کړی چې غوي چاله سور کې نو بیا وته وي منګه د الله د رضا لپاره تاسو سره دا کارو کو تاسو نه سب بدلا او شکریا نه غواړو. وتثبيتا من انفسهم، او د دې لپاره صدقې ورکي چې د خپل زړه په دین باندې مضبوط کی او خپل ځانونه مضبوط کی. او په دین باندې د مضبوطېدو یو لار ده چې انسان د الله په لار کې خرچه کوي. د دې سره چې الله سبحانه تعالی په ایمان باندې مضبوطواله انسان ته نصیب کړي. الله سبحانه تعالی موږ ته نصیب کړي. مثال څنګه دی؟ كمثل جنة بربوة، مثال پشان د مثال د یو باغ دی چې په اوچت زیده رب اوچت زیته وي. اصابها وابل، چې ورسیږي هغې ته ډېر باران، فآتت اکلها ضعفین، نو ورکوي میوې خپلې دوچنده. فإن لم يصبها وابل فطل، او کونه رسیږي هغې ته ډېر باران نو کافي دی د هغې دپاره لږ باران. بار بار زه دا خبره تاسو ته دې لپاره کوم چې تاسو سره د علم قدر پیدا شي چې صرف ګوره د قرآن د ترجمې سره انسان په قرآن نه پوهېږي. دا اوس مثال الله ذکر کړی لکه یو باغ دی په اوچت ځای باندې دی چې ډیر باران راشي نو میوې دوچنده ورکوي، او که تیز باران رام نشي نو د معمولی باران د پرخه دولم کافی ده.
په دې مثال د هغه وخت پورې تاسو نشئ پوهېدی چې څو پورې تاسو تفسیر نه زده کړی او د هغه وخت پورې تاسو په دې نشئ رسېدی چې څو پورې تاسو علماو ته زنګنان نه مات کړي. بعض موږ ترجمې کړي دي. یوازې په ترجمه سره انسان په قرآن نه پوهېږي. ګوره لازم به تفسیر کې، لازم به علماو ته رجوع کې. د دې مثال تشریح داسې ده چې یو باغ دی، هغه په اوچته ډېرکۍ باندې دی، هغې ته چې کله تیز باران ورسي نو میوې دوچنده ورکوي. ولې؟ یو خو باران تیز دی او بل دا باغ په کوم ځای کې دی؟ په اوچت ځای باندې دی. ښه که تیز باران ونه رسي نو معمولي باران چې هغه د پرخه ده نو دا ولم کافي ده. نو دغه شان د مؤمنانو حال دی. نو دغه شان د مؤمن د انفاق حال دی. هغه داسې که مؤمن ډېر مال ولګوي نو فایدې ډېرې دي، او که مؤمن لږ مال ولګوي نو هم دغه د بخانې دپاره کافي دی. لکه څنګه چې دې باغ ته تیز باران ورسي نو میوې دوچنده ورکوي، او که لږ باران ورته ورسي نو هم میوې ورکوي. لږ باران کافي دی. نو دغه شان د مؤمن دپاره که ډېره نفقه ده که لږه نفقه ده خو هغه فایدهمنه ده. په دې کې زموږ دپاره دا خوشحالیم ده که یو سړی غریب دی او لاس یې تنګ دی او دی لږه خرچه کوي نو دی هم خوشحاله شي. په دې لږه خرچه باندې هم الله سبحانه وتعالی ډېر څه ورکوي. والله بما تعملون بصیر. او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د ریاکار انسان د صدقې مثال راوړي چې د دې ریاکارو خلکو د صدقې به زه څنګه تباه کومه په آخرت کې او څنګه به ختمومه، د هغې دپاره الله یو مثال راوړي. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل. آیا خوخی یو کس په تاسو کې چې د هغه دپاره باغ د کجورو، یو سړی دی هغه سره باغ د څه دی؟ د کجورو. واعناب او د انګورونو تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه ولې له فیها من کل الثمرات. د هغه دپاره په دغه باغ کې دي د هر قسمه میوونه. ډېر قیمتي باغ شو که نه؟ هر قسمه میوې پکې دي، ولې ترې لاندې بهیږي، انګور پکې شته، کجورې پکې شته. د دې سړي حال څه دی؟ واصابه الكبر. او رسېدلی دی سړي ته بوډاوالی، عمر د ده ډېر زیات دی. وله ذریة ضعفاء. او د ده بچي دي چې هغه کمزوري دي. اوس یو انسان دی بوډا دی، بچي شتي خو واړه واړه دي، دله څه فایده نشي ورکولی، بچي کمزوري. نو دا انسان مال ته ډېر محتاجي، ولې په خپله خو نوره مزدوري نشي کولی، او بچي د هغه دغه وړه وړه خس کړي دی چې دوی ته انتظار کوي او دوی لویږي او بیا به د لپاره مال راوړي نو دی به مړ شوی. نو داسې سړي سره د خپل مال ډېر قدر وي. خو چې کله د ده د مال سره دا حال وشي نو چې د ده به څه حال دا واورئ. فاصابها اعصار. نو ورسي دغه باغ ته تیزه هوا، فيه نار فاحترقت. چې په هغې کې اوري نو وسوځي دغه باغ. एकदम تیز سیلی راشي، تیز سیلی سره اور راشي، د اور سره دا ټول باغ وسوځي. د دې انسان به څه حالي تاسو اندازه ولګوئ؟ دی به خوشحاله په کوم ټیم کې چې دته د باغ ضرورت و باغ ته لاړو ختم شو. دا مثال دی د منافق انسان د صدقې چې په آخرت کې به دته ډېر سخت ضرورت دی د دې نفقو، خو په آخرت کې به سره دا حال وشي چې د تله به خالي پرته الله به ورته چې زما دپاره خو دې نه وکړي. که زما دپاره دې کړی وی خو اوس به وې، خو زما دپاره دې نه وکړي. ځکه موږ که تاسو ته یاد وي موږ د ریاکارۍ په دې موضوع باندې یو درس کړی او په کې دا روایت موږ ذکر کړی. روایت کې دا راځي چې کله ریاکار انسان د قیامت پر ورځ الله ته مخامخ شي نو الله به ورته وایي لاړ شه په هغه چا پسې چا دپاره چې د عمل کړی چې هغه دله جزا درکړي. نو دا قسمه خلک دوی د دغه بوډا په شان مثال لري. دوی بوډا ته د دې باغ ضرورت و، بچي کمزوري و، ملی ټیټه شوې وه او एकदम الله د هر څه نه خلاص کو. نو څومره بد حال به دغه شان د منافقان دي چې سم خوشحاله دي، موږ دا کړي دي او دغه م کړي دي او داسې م کړي،
ریاکار انسان هم خوشاله خرچیم کړي اخرت ته چې کله اخرت کې چې کله الله سبحانه وتعالى مخامخ شي به هیڅ نه مومي. الله دې حال نه موږ ساتي. كذلك يبين الله لكم الآيات هم دغشان بياني الله استاسو دفارا مثالنا زار شو الله دي خوك كلامنا الله يجي دغشان بيانو متوسط مثالنا ولي لعلكم تتفكرون ددي دفارا چتا سبكي سوچو كي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أنفقوا من طيبات ما كسبتم خرج كي دفاك غمالنا چتاسو غتليدي ومما أخرجنا لكم من الأرض او داغ سنة چه منگر وستي دي ستاسو دبارا دزمكنا. الله دې ذکر انفاق امر کوي چې خرچه وکوي نو به انفاق په دوه قسمه دی. یو هغه انفاق چې هغه د مالونو دی او داغه مالونو چې هغه د ځمکې نه راوته. دویم هغه انفاق د انساني په تجارت په مزدوري سره وګټي دغه مال ولګي. نه لوي چې دوه قسم مالونه لګوي کاغه د ځمکې نه راوته او کاغه تاسو ګټلې. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون او قصد مکوي در دې دغه مال نه چې تاسو خرج کوي هغه الله ردی مال ملګوي زما په لار کې پالتو مال ملګوي. تیمم چې لګن تیمم د عربی کې قصد او قصد او اراده کول نه لوي د هغه مالونو د خرج کولو اراده مکوي کوم مال چې ردی دی. ويجعلون لله ما يكرهون دا د مشرکین صفت ته چې الله د پر هغه څه ورکه چې دوی بدیش. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو داغه پورې نیکی ته نشي رسیدې ثواب تاسو ته نشي ملوي دي چې سو پورې تاسو داغه مال نه خرچنی کړی کوم چې تاسو خوښ دی دغه صدقه الله قبلې. بسنه اشنا خبره کې الله ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه حالکه نه تاسو غستون کې غیلره د خپل ځان د پاره مگر کسترګي پټي کوي پاغي. الله دغه مال کې تاسو له سوق درکې ځان د پاره نه علي دغه پالتو مال ځان نه علي الا د کسترګم چې ته پټي کړي نو بیا به والي نور کسترګم کول او کړي او سوچ وته کوي نو دغه مال تاسو ځان د پاره نه علي نو چې ځان د پاره نه علي نو زما د پاره څنګه ورکوي بیا. واعلموا ان الله غني حميد او پوشي چې یقینا الله به حاجت دې استایل شوی دې د ولې دلته راوړو الله به حاجت دې دا قسمه صدقې چې د ردی مالونه ته سورالي ورکوي الله ته دې ضرورت نشته او سبحان الله ګوره به حاجت دې بیا مستایل شوی دا صرف د الله صفت ده. الله دې انسانانو ته دې مخلوق ته ضرورت نه لري بیا هم د مخلوق ګوره دغه حمدونه او ثناګانې وایي. خو په مخلوقاتو کې څوک دي چې ځان بیزاره کی چې زما د مخلوقاتو سره د سره سکار نشته نو ورته زما ضرورت شته نه د مخلوقات به دغه صفاتونه کوي ها نه کوي. خدای د الله صفت ده چې هغه د مخلوقاتو نه بیزاره دي دوی ته ضرورت نه لري نه ول د دوی عبادت فائدہ ور کوي نه ول د دوی ګناونه نقصان ور کوي. خو بیا به هم ته دغه حمدونه او ثناګانې وي. الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د غریب والینا. اوس د انفاق نه کولو سبب بیانې او هغه د شیطان په وسوسو کې راتله. شیطان به تاسو همیشه یری د غریبینا کدا مال ته ولګو ته به غریب شي هغه بوړ بچی دي اخذ دي د خپل کور سوچ کوا لیونه دومره خرچه دی وکړه د شیطان د طرف نه وسوسې دي. نو شیطان به همیشه ته یری د غریبینا ويأمركم بالفحشاء او امر کوي تاسو ته په بے حیايي باندې. ګوره کله چې الله په لار کې خرچه کوي شیطان به یری د غریبینا او چې کله په بے حیايي کې مال لګین بیا دی نه یری. استاد سره مثال کې لسره پراتری په لسره باندې یو فحاشي کې دیش نو تاسو په ځل کې دا راوچی چې زه خیر دې له سوانو ک نور به چې پیدا شي اوس په حال په لسو ریالو باندې یو ګناه کې دی شي کنه. او چې کله ته خرچه کې ته کروڑپتی لک پتی د الله په لار کې دی وته یری
دا چې ته ولګې سبا له به نور غریبانان راځي بیا به نور غریبانان راځي نه ته بس کې هر غریب ته ورسې د خپل بچي ابو دې کې ان شاء الله اباغ ولا قصه راځي په سورۃ القلم کې چې غوې د دې یرینا خپل باغ چې دغه سحر زر زر پرې کوي چې د غریبانان رانه شي رب العالمین دغه باغ چې دغه ختم کو نو شیطان وته د وسوسه چولې چې د غریبانان کړهلو نو تاسو د باغ بټول ختم شي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله وعده کوي تاسو سره د بخانی د خپل طرف نه او د مهرباني د شیطان په وسوسو کې مرزي یو د شیطان وعده د زمنګ سره یو د الله وعده د زمنګ سره یو د شیطان دعوت ته یو د رحمان دعوت ته شیطان وای غریب بشي رحمان وای مهرباني بدواني وکما مسلمان نه بکر چې د شیطان په خبرو کې راشي والله واسع عليم او الله براخه فضل والده يؤتي الحكمه من يشاء ورکی په د دین چاته چې وغواړي وسله د دین د ذکر طرف ته ترغیب ورکي چې مال خو خشه دی خو ګره د دین د نه پاتې نشي د دین ذکر ځکه چې د دین دی نه زده کړي نو ته د پته نه لګي چې څومره خرچه وکې او په کم ځای کې وکې او څنګه وکې نه دا مسلې بل لازم تاسو د کم ځای معلومه وي دا به قرآن او حدیث نه بیانوي او دا د قرآن طریقه ده چې کله دنیوي خبر رواني او د مال د دنیا سره تعلق ساتي کنه نو خبره د دنیا سره تعلق ساتي एकदम الله ستاسو توجه بیا دین ته راړي نو په دې کې بیا وي خبره خو دغه مال روانه دغه ګره دین زده کړه چې ته یې نه کوي الله څوک چې خو خینو الله ول دین د زده کړه ور کوي د الله سبحانه تعالی رحم او کرم دی چې بچا باندې وکي په دې کروڑاو په دې لکاو خلکو کې په دې اربونو خلکو کې الله باز خلک غوړه کې دې لپاره چې غوي ته علم نصیب کړي د قران او حدیث نزك الله سوي ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا او چاته چې ورکړې شي په هدا دین نو یقینا هغه ته ورکړې شوی ډېر خیر حکمت وتویل د الله اصل حکمت دا دی اصل خيار انسان هغه چې هغه په قران او حدیث باندې پوي د انګلیش سره د ډاکټرۍ سره د انجینرۍ سره او د پایلټۍ سره د دې سره عقل په سړی کې نه راځي عقل چې راځي د قران او حدیث سره راځي موږ ډیر تعلیم یافته خلک لیدلي دي چې غوي سویل دي او ځان ته سوي والله العظیم موږ په خپل سترګو لیدلي چې غوله ناس ته پاسې چل نه ورسي د خبرو چل ولا نه ورسي چې سبب نه معاملات موږ د غوي لیدلي تکبر موږ د غوي لیدلي خو اخلاق موږ د غوي لیدلي نو دا اوچت اخلاق اوچت صفات د انسان کې ال راځي چې کله دین زده کی وما يذكر الا اولو الالباب او نصيحتنا اخلي مگر د عقل خاوندان که عقل د کار کوي الله زما به خبرو به پوښ او که عقل د کار نه کوي نبی زما به خبرو الله ویني شي پوي دي اوس د دین بعد الله د نفقې د نور قسمونه بیانې یو هغه نفقه چې هغه نفلی ده هغه صدقه چې هغه نفلی ده دویم هغه صدقه چې هغه واجب ده یعنی منخت چې انسان په ځان باندې وکي نو نفلی صدقه هو سیده چې دا څومره ورکه او څومره چې دی وسی بل صدقه هغه ده چې دی انسان په ځان باندې لازم کړی ده لکه نذرانه یا منخت کړی ده چې زه به دومره مال د الله د رضا لپاره ورکوم نو د دې پوره کول فرض دی او د مؤمنانو صفت دی او نظر د غیر الله په نوم باندې د شرک دی چې سړی چې د پلاني بابا په نوم باندې د ساروي لالومه او زه د پلاني زیارت لګړ بوزم او زه به دا کومه دغه کومه د ټول حرام کارونه یو د شرک دی ولیا ذو بالله او دغه قسمه خوراکونه نه خوراک کول دام حرام دي د په درګاونو کې چې کوم دیګونه باندې او د کوم خوراکونه تقسیمیږي د دین ځان لري ساتي دا خوراک حرام دي ورته کې چې د چروړي ناغیم د دقه سړي په نوم تقسیمي د سوق چې دغه کې پروت ته په قبر کې وې د پلاني په نوم دي او د پلاني د پر راوړي
یو واجب صدقه دار چې الله په موږ لازمه کړی د لکه زکات شو عشر شو نو دې ځکه الله دا خبره کوي وما انفقتم من نفقه او هغه چې تاسو خرج کوي څه خرچه او نذرتم من نذر یا منخت کوي تاسو څه منخته فإن الله يعلم يقينا الله په دې باغيباني الله بدل دغه اجر درکې او چې کله منخت د ناروا کارو کې نو به پوره کې ها یو سړی وی کدي سي کارو شو نو زه په پلاني ګناه کوم یو ګناه یاد کی ابل جو د منخت کړي د لازم دی په دې پوره کول نه لازم په دې دی چې دا به ماتي حدیث کې راځي من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه چې دا منخت وکړي چې د الله عبادت کوم اطاعت کوم نو پوره کوي به لازم او چې دې سي منخت وکړي چې د الله نافرمانی کوم نو نافرمانی به نه کوي بیا د منخت په دوه قسمه باندې یو هغه چې د الله سره به شرط لګي نو دین من راغلی دا الله سره شرط لګول دي شي یعنی زه بیماری ما که زه جوړ شوم او الله جوړ کړم نو بیا به دا ورکوم نه دا شرط لګول دي چې سره د الله سره او دا د بخیلانو کار دی حدیث کې راځي دا د بخیلانو کار دی بخیل سره دی اصل الله بنوم خرچ نه کوي نو الله سره دا شرط ولګو ته مې روغ کوي زه به دا وکم تر له بچی راکا یزه به ګډه لال کم تر له دا کارو کوي زه به جمعات خرچه وکم تر له دا کوي زه به غریبانو له پیسې ورکم دا بخیل سړي کار دی دا به کیسه خبره شو چې الله ته دا کارو کا کتب دین خرچه کې او صدقات دینیتین اسی کوا او دویم یعنی ابتداء د الله په نوم باندې منخت کول نیت دی چې زه خرچه وکم نو دا جایز ده خو انسان شیطان انسان ته وسوسه چې د دین منع کوي وما للظالمين من انصار او نشتی ظالمانو د فارسوک مددگار واستدین بعد د صدقو نور دو قسمونه بیانې یو ښکاره صدقه ده او بل پټه صدقه ده صحابه کرام ته پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ښکاره صدقه غوړه ده که پټه غوړه ده نو الله جواب وکړو ان تبدوا الصدقات فنعما هي کته سو ښکاره ورکوي صدقې نو خدیدغه وإن تخفوها أو كتاسوي پټي ورکوي وتؤتوها الفقراء أو ورکوي غفقيرانو ته فهو خير لكم ندادير ورد استاسو دپاره ويكفر عنكم من سيئاتكم أو بريجي استاسونا گناون استاسو والله بما تعملون خبير او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوي خبردار دی بعض علما وایي چې د زکات ښکاره ورکول پکار دي او نفلي صدقه په پټه ورکړي زکات ښکاره بدی دي چې الله اسم لازم کړی دی نو ښکاره ورکا د نور خلکو کې هم جذبه پیدا شي که څوک زکات نه ورکړي هغه هم زکات ورکړي او دغه علاوه چې کوم عامي صدقې دي نفلي نو دغه پټ ورکول سری اغوري او دا عادت په دې عربو کې ډېر زیات ته چې دوی د خیر کار پټي او زموږ د خلکو کې دا مسله شته چې دوی څه د خیر کارو کې نو به خلکو ته بیان او تذکری کې دي درسه خپل عمل چې دغه برباد کی ليس عليك هداهم نشتی ستا پزما هدایت ترالول ددوی ولكن الله يهدي من يشاء مگر الله پنی غلار راړی غسوک چوي غواړي دیږي کې بعض مفسرین دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه منع وکړه چې نفلی صدقه به مشرکان ته نه ورکوي حالکه نفلی صدقه مشرکان ته ورکول د جایز دي نو رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع وکړه چې تاسو به صدقې نه ورکوي د مشرکان ته چې سو پر دوی ایمان نه راوړي الله وته چې د ستاب زمن نه ده دوی هدایت ترول هدایت خو د الله په لاس کې او دا فائدہ موږ مخکې ذکر کړی و تفسیر د درسونه چې موږ شروع کړو چې هدایت په دوه قسمه ده
یو هغه هدایت ته په معنا د توجیه او ارشاد، یعنی انسان ته لار خو، نو دا هدایت هر چا په لاس کې شته. الله پیغمبر ته وایي انک لتهدی الی صراط مستقیم، پیغمبر یقینا ته خلکو ته هدایت ورکینی غلارت. نو هدایت مطلب دلته دی ته خیر خلکو ته نه غلار. دویم ته هدایت، دویم ته ویل کیږي هدایت التوفیق. هدایت په معنی د دې چې یو سړی د دې گمراهۍ نه نه غلاري ته راوړي، نو دا کار د الله سبحانه تعالی. او دا هدایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس کې نشته. دا هدایت نه کانو خلکو په لاس کې نشته. نو نیک انسان به ته د قران او حدیث خبر بیان کی، بس دغه په لاس کې ده. خو باقی دا چې تار او چت کې دغه گمراهونه دي هدایت ته راوړي، دا دغه په لاس کې نشي، د الله په لاس کې. الله سبحانه تعالی دې موږ ته هدایت نصیب کړي. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، او هغه چې تاسو خرج کوئ د سمالنا نو تاسو د خپل ځانونو ګټه ده. الله اکبر. دې ځکه الله وی کله چې په ځل کې دا راشي چې مال ما دومره ولګو، الله وی یادوي مده تاسو خپل ځانونو ګټه ځان د پر لې. الله سکه تاسو په مالونو باندې، لکه الله چې په سورۃ الحج کې دا خبره کړې ده د قربانو د بس الله کوي چې په حج کې به دي قرباني کې دي، بیا الله وی زوی نه ماته وی دا ویني را رسي او نه ماته د غوخه را رسي، ولکن يناله التقوى منکم. الله دغه تقوا په کار د کوم چې تاسو کې راځي. نو الله سکه په غوخه باندې او سکه په وینه باندې، نو سکه الله زمو واست په صدقو باندې خودی کی زموږ خپل فائدہ پرته ده. وس الله سبحانه تعالی د مسلمان شان بیانې چې مسلمان دي سي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، او تاسو خرج نکوي مگر د پاره د لټولو د مخدل د الله د رضا لپاره تاسو د کار کوي او پکاروم دي سي ده مخ د الله حقيقي مخشتيو ده الله د اسماء او صفات او مسله من سره مخ کې تیر شي ده چې کوم ذکر الله صفات راشي په قران کې او په صحیح حدیثونو کې رسول سم بیان کړي نه غو په حقيقي معنی سره ثابتو او کیفیت به چا تسپارو، کیفیت به الله تسپارو. نو مخ د الله حقيقي مخشتي خدای مخ څنګه ده الله علم غلا ته پته لري چې هغه څنګه مخته موږ ته به خبرې نه دي کړې زیاتې، نو چې الله راته زیات سن دي ویل نو موږ پکې مخې ته نشو تلې. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، او هغه چې تاسو خرج کوئ د خپل مال نه پوره بدله بدر کړيږي، پوره بدله بدر کړيږي تاسو ته داغه، یعنی یریږي ما بالکل پورا به ملاوي. وانتم لا تظلمون، او پتا سو باندې به ظلم نکيږي. اوس د دینه بعد الله سبحانه وتعالى اغه زی بیانې چې په کوم ځای کې خرچه کول پکار دي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، صدقه د پاره د فقیرانو دي هغه کسان چې بنکړې شوی دي په لار د الله کې. لا يستطيعون ضربا في الارض، طاقت نلري د سفر کولو بزمکه کې، دوی له صدقه ور کول پکار دي. چې دا صفاتونه پکې دلته اصحاب الصفه بکیم دنرالو کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناس او د سره پر راغلیو د دین د زده کړې د پر راغلیو. الله په دې خلکو خرچه پکار ده بنکړې شوی دی الله بلار کې، یعنی دغه چې دوی پراتري سده پراتري د الله دین د پراتري. لا يستطيعون ضربا في الارض، نشیت لا خو دې خو په دې زمګه کې د دنیا ګټلو لپاره غوښنی نشو وته او کوته وي نو د دین ته پاتې کېدو. دا شپه دي کې مجاهدین هم داخلي چې په غوي باندې خرچه وکړ. ابو هريره رضی الله عنه هغه په دغه کسانو کې د رسول الله په جمعات کې وو، په مخه به د رسول الله سره کته تو برابر کتبه تو برابر دغه درس حالانکه د ابو هريره رضی الله عنه ډېر لږ وخت د رسول الله سره تیر شوی، تقریبا 3 کاله. او ابو بکر صدیق رضی سره د مکې نه مرګره خود دومره روایت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیان کړي څومره چې ابو هريره رضی الله عنه بیان کړي په لږ وخت کې. نه دغه وجه دا و چې هغه ځان بند کړو په دغه ځکه بالکل بنه خوځیدو. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه به بار ته وتر او تجارت وکاو، پټیو باغونه تراتو به ګرځیدو خو ابو هريره رضی الله عنه
هغه ځان باندې د لازم کړی و چې زه به د رسول سم شاګردي کوم، زه به خوځېږم نه دي زینه. او ځکه د رسول سم سوی په حدیث کې ابو هريره د شپې چې ود کېږي نو ویتر مخ کې کوا. ولی ځکه چې رسول سم ولیدو چې د سحر نه د شپې پورې ما سره نشو د علم زده کوي، نو د چې کور ته ورشي او د شي وي چې د سحر منځره مخ کې به تهجد مو کوم ویتر به مو کوم، دا غوره طریقه ده. خو په دې باندې انسان یریږي چې کې دې شي د ود پاتې شي ته کې جلته ستړی شي. نو رسول سم ته د نصیحت کوی که بزان یریږي نو به ویتر کله کوا، ویتر چې کله ته ود کېلو د کېدو مخ کې کوا. الله دې موږ لم توفیق راکړي چې الله د دین لپاره ځان وقف کو. خدای دومره اوچت خلک دې ته ګوري، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ګمان کوي باغوي باندې نه خبر انسان د مالدارانو د وجې د ځان پاک ساتلونه. چې کوم خلک نه پیژني نه خبر دي چې دا څوک دی څوک نه دی، چا زوی دی سره پر راغلی، ناغه په ګمان کوي چې دا خمالدار سړی دی. ولې په دا ګمان کوي؟ ځان پاک ساتي، یعنی چا سوالونه نه کوي. او دا درون سړی خوې چې بده باندې که هر قسمه سخت راشي خو دې چاته بیانې نه. نو ته به چې دا سړی سم مالدار دی چې ډیر کی یو سړی به تاسو سره کینی پاسي ځان پاک ساتي، چاته سوي نه چې ماته دا مسله ده. ته به دا ګمان کې سم مالدار دی، ورسته چې پوه شي خبر شي هغه سړی غریب سړی. نو دم دغه شان دي. تعرفهم بسیماهم، تب پیجنې دغه خلق په نخو نخانو دا وي، په نخو به پیجنې. یو نه خیداري چې چانه سوال نه کوي، خشوع بګی دا جذب بګی دا دغه شان رنگي زیړي رنگونه ولي زیړي، خوراک نه ملایويږي، اسخاک نه ملایويږي، غریبی ده. نه د غریبۍ هغه اثرات چې انسان په کې سوچو کې جوړ الله دغه نخې تاسو ښکارا کېدی شي. لا يسألون الناس الحافا، سوال نه کوي د خلقنا پنخطو سره. لحاف عربي کې تلای ته وایي، دا تلای په انسان پورې ختی کنه. نه الله وی دوی دې سوالونه نه کوي چې بسړي پورې ونخري، دا یو نیم سوالګر په سړي پورې سمون خري. ولی مال راکه د سره پیسې نه دی پورې خته. خباز پکې دي شي چې تور لګي پیسې ورکې به پتا پورې خته ویلګي دی ولې راک ډېری راک. الله وی داخله کاغه نه دی. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، او هغه چې تاسو خرج کوئ څه غوره شي نو یقینا الله باغې باندې پوهه دی. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل د شپې او د ورځې سرا وعلانیه، په پټه او په ښکاره. دا د مؤمنانو صفت دی. خرچو لپاره خاص وخت نه چې زمال لګوم صرف په پلاني ورځ، د بس د جیب نه لړم لري کې په دې روزي کې لري کې په روزي کې لګړي صدقو کې بس بیا د یولس میاشتې خیر خیریت. الله د مؤمن صفت ده چې د سحرم خرچ کوي نو ماخام خرچ کوي، په پټم کوي نو په ښکارېم کوي. او بعض مفسرین چې د آیت د علی رضی الله عنه مبارک نازل شوه، علی رضی الله عنه سره 4 روپۍ وي درهمه، نو یوې د ورځې صدقه کړه او یوې د شپې یو ښکارا او بل پټه. الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو چې کوم خلک چې دا کار کوي زبول سور کومه فلهم اجرهم عند ربهم، نو د دوی د پاره اجر دی د دوی پنځ درب د دوی، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او نه به سیر په دوی باندې او نه به دوی غم جنکیږي. ګور انفاق د الله په لار کې خرچه کول دا احسان دی، خېګړه کول دی. د احسان په عکس باندې ظلم دی. یو د انسان سره خېګړه کول بل ظلم دی. نو ظلم کې دنه سود راځي. اوس الله سود بیان کوي چې دا خو هغه سړی دی د اولنې چې خلکو سره منډي وي، خلکو باندې خرچه کوي، خو دغه په بدل کې سن غواړي. بل طرف ته یو کس ته هغه خرچه کوي خو هغه به نور مال ګټي، نو دا ظلم دی. د خلکو نه مالونه وي
نو ځکه الله د سود با شروع کو الذين ياكلون الربا هغه کسان چې خوري سود لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نب پاسیږي د قبرونو نه مگر لکه چې پاسیږي هغه کسي ګډوډ کړي هغه شیطان د وجې د لیونتوب نه دیسه په پاسي د قیامت پورز هغه خلک کوم چې سود خوري الله دې مونږه د دغه ګناه نه ساتي ډېر لوی ګناه ده د سود حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی سود دریو یا دروازې یا دریو یا درجې او په ټولو کې وړه درجه دي سیده لکه یو سړی چې د خپل مور سره زنا کوي د ټولو نه کومه درجه ده په دریو یا درجو کې د روایت امام حاکم امام بیهقی رحمه الله راوړی په صحیح مسلم کې د روایت رسول په صحیح مسلم کې د روایت رسول صلی الله علیه وسلم د الله لعنت دی باغ سړي باندې چې سود خوري باغ چې لیکي باغ چې گواہی ورکوي باغ چې راوړي ټول لعنتيان دي د سود کې ظلم دی ظلم او الله ظلم نه خوښي څنګه ظلم دی لکه ته مال 50 سره راکی واپس زمانه شپېته غواړي ولې زمانه شپېته غواړي د لسره زمانه ته ظلم نه اخلي ها قرض ورکول چې دغه مسله مخکې روانه قرض کې د احسان دی 50 ورکړي 50 به واپس علي خو دې چې د 50 ورکړي شپېته واپس علي نو د سود تی جوړ شو د الله وی د سودی سړی به د قیامت پر دې سي پاسي لکه په یو سړی کې چې پیرې نه وته نو دې کې دا مسله ثابت شو چې پیریان شتي دویمه مسله به کې دا ثابت شو چې پیریان د انسان جسم ته نه وته شي کله چې الله وواړي دا باز خلک د دې بازو خبرونه انکار کوي د عقل په بنا د عقل په بنا وزوسغه نمونه نالمه ان خم مشهور مولیان دی الله گمراه کړي کله وی جادو اثر نه کوي او کله وی نظر اثر نه کوي اکل وی په قبر کې عذاب نشتی او کله وی چې دجال به ناراضي او کله وی چې عیسی علی السلام به نه راکوزیږي او کله وی چې پیری د انسان جسم ته نه وته نشي کله وی چې پیریان د سره شتینه په دې ټولو خبرو کې بنیادی دلیل دغه سره داده وی زما عقل نه مني وليذ بالله چې کله سره د عقل بندگی کوي کنه نغه به دا خبرې کوي منګه دا وایو چې الحمدلله د الله په توفیق سره زموږ خدا منهج دی چې زمونږ رب او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه ول لازم کده عقل منی او کني منی خو منګه منو او د عقل برولو دی دیوال به رواج دي چې عقل زمونږ سره پکار نه لري چې د قران او حدیث خلاف او بل چې دغه مشاهده شوی د خلکو لیدلم دي چې د پیریان جسم ته نه نوځي په انسان باندې څه کارونه کوي نو دې کې دا مسله ثابت شوه بعضو عربو دا اعتراض وکړ د ثقيف قبيله بعض کسانو دا وی چې بیا خو دا بیم سود دینه وی دا به سره دا خو سود دی څنګه سود دی او یو شی ته په لسره لوالي خرڅه په شل ناغسته دی په لسته خرڅه په شل کو لسره دی بغزيتي واغستو بیا خدام سود دی الله بغوی باندې رد کوي ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا دا حالات په دی وجه شو چې یقینا دوی وی چې یقینا خرڅول او غستل پشان د سود دی واحل الله البيع وحرم الربا او حلال کړی دی الله او حلال کړی دی الله خرڅول او غستل او حرام کړی دی سود بغیر د عوض نه د زیادت ملوي او په دې بیه کې عوض دی ته چې مال د فائدہ راکې ګاډه زمانه علي ما دا ګاډه راوسته دي نوري منډي میوالي الله په غو باندې رد کو چې دوه یو شان دي غټه خبره پکې ده چې الله سود حرام کړی دی او به چې دینو حلال کړی دی نو موږ څوک چې به به خبرې وکړو فمن جاءه موعظه من ربه بس هغه څوک چې راغی هغه ته نصیحت د طرف د رب داغنه فانتهى منشو فله ما سلف نيبد برغ سج مخکی ورکړي یعنی که چاته نصیحت راغی او د
سود نه منع شو نو د دې لپاره به هغه مالی کمی چې ورکړي دي هغه مال چې خپل کسان راغستې شي خو غزياتي به نه راړي او چې سړی د سود خور دی ولياذ بالله او توبه وستا دا د توبه باسم چې جوړم او شي توبه وباسه او ستاسو لپاره هغه مال له کم چې تا ورکړي زیاتی مال نشي غسته بعض علماء چې دې مطلب دا دی چې نه د لپاره هغه ګناونه دي چې د مخ کې کړی دي الله به ورته معاف کړي وامره الى الله او کار د سپارل شوی دی الله ته پدې چې د معافي حقدار دی او کنه دی د خبره ټول د الله سره ده ومن عاد او سوق چې را وپشو ستا فاولئک اصحاب النار ندغ کسان ور والدي هم فيها خالدون دوی به باقی کې همیشه يمحق الله الربا كما يلا بركت سود ويربي الصدقات او ډېرې صدقات لرا په سود کې برکت نه د سود دلاسه الله د مال برکت ختمي د سود دلاسه مال ختمي او په صدقو کې الله برکت اچولې یو سړی به د الله په لار کې خرچ کې غریبي خو په مال کې د الله برکت اچولې او تاسو د نظر و چلو ګوري د سمره چې سود خواره دي والله لازم کې دوی به خپل مال پويږي چې د کم ځای راغی او کم ځای ولګي حرام خور انسان د خپل مال نه چرته فائدې نشي غسته او چې کله حلال مالی پروا طریقې سره دی ګټلې پروا طریقې سره دی راوړې لګ به خو الله به برکت ته واچي الله زموږ په مالونو کې زموږ په بچو کې زموږ په خزو کې زموږ په مالو کې د الله برکت واچي والله لا يحب كل كفار اثيم ولا من انکي د هر ډیر ناشکر ډیر ګناګار سره دین دا خبرم ثابت شي چې الله یو صفت ته مینا کول څنګه چې هغه د شان سره خای دي چې الله یې مینا نکوم د خلکو سره ثابت شو چې د بعضو خلکو سره الله مینا کوي نو ته کوشش کوي چې ځان په هغه خلکو کې شمار کې د کوم سره چې رب العالمین محبت کوي ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک واقاموا الصلاه او پابندي د منځ کړی ده واتوا الزکات او ورکړی دي زکات لهم اجرهم عند ربهم دوی د پاره اجرونه دي بنز درب دوی ولا خوف عليهم او نبي سيرا بدوي باني ولا هم يحزنون او نبدوي غم جنكي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ايمان ولو ويريغي دلنا دا اصل بنيادي مساله دلنا يريدا ګوره مسله د سود روانه په منځ کې الله ویریږي زمانہ فائدہ شو چې کړه الله نه یریدین سود بنه خوري د الله نه چې یریدین ګناونه بنک او چې الله یری د بزړه کې نو کنه ولیاذ بالله نبی رته قسم خورم په الله باندې چې د ګناونه به ته دې غب شپ خاري به هر ګناه کې حیا به پتا کې نه شرم به تعالی نه درځي چې الله سبحانه وتعالى مایني الله سبحانه وتعالى زمانه خبري اوري دوکي بکې حرام بخوري سود بخوري ظلم بکې هر قسمه ګناونه بکې ځکه چې حالت هغه بنیادی مسله چې کوم الله سبحانه وتعالى یې هغه ستاسو بزړه کې نشته الله زموږ بزړونو کې هغه نه یې پیدا کی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيمان ولو ورقي دلانا وذروا ما بقي من الربا أو بريدي هغتي باقي دي سدنا إن كنتم مؤمنين كي تسوي ما لرنكي بريدي هغتي باقي دي سدنا مطلب دا دی چې په قرضدارو باندې د سود کم رقم چې تاسو پاتې دي نو هغه پرې دی خپل اصلي مال واخلئ توبه مو ایسته کنه خپل اصلي مال ته والا زیاتی چې کم رقم تاغه ته حساب کړو چې دا به مال راکې هغه به ته پرې دی